ماشومانو ته ځایونه جوړ کړي د لوبو، فامیلیو ته یې جوړ کړي. همداسې شکل نور میلمانه چې راځي دا باغ لکه څنګه چې موږ بعضې ابتدایي معلومات موږ ترلاسه کړي، دلته وایي دا ډېر سابقه باغ ده چې دلته میلمهخانه به وه، قهوهخانه وه، دلته به ډېر لرې ځایونه خلک راتلل. محافظ همین دفتر هستم. تقریبا 22 سال میشه که من اینجا کار میکنم. درس وایې که نه؟ درس وایم. څوم صنف کې؟ دوهم صنف کې؟ ښه، څنګه داسې ووایه لکه ماشاءالله ته خو ځوان سړی یې، څنګه ته دوهم صنف کې یې؟ دوهم کې ملا دغه کړ. ښه مدرسه کې؟ ښه ډېر ښه. ګران لیدونکو، موږ ستاسو ته راغلو د بغلان صنعتي باغ زراعت. دا ځای میله ځای ده یا تفریحګاه چې ورته وایو. دلته اکثریت خلک لرې ځایونه راځي د تفریح لپاره، خصوص د اوړي په موسم کې. اوس خو یخني ده، ژمی ده، دومره کسان نه راځي. دا باغ په اوړي کې ډېره ښایسته منظره لري، ډېر ښایسته ماحول دلته لري. اما فعلا په همغه طبیعي شکل باندې تر اوسه پاتې ده، خو موږ دا هیله لرو چې دلته دولت سرمایه ګزاري وکړي. البته دا به یو دولت ته به هم ډېر یو غټ عاید وسي د دې برخې نه، چې دلته د ماشومانو ته ځایونه جوړ کړي د لوبو، فامیلیو ته یې جوړ کړي. همداسې شکل نور میلمانه چې راځي دا باغ لکه څنګه چې موږ بعضې ابتدایي معلومات موږ ترلاسه کړي، دلته وایي دا ډېر سابقه باغ ده چې دلته میلمهخانه به وه، قهوهخانه وه، دلته به ډېر لرې ځایونه خلک راتلل، میلمنو ته به ځای و. خصوصا بغلان ولایت چې کله په خپله بغلان مرکزي کې و، میلمانه به دلته له لرې ولایتو کوم ولایتونه چې راته دلته د میلمستون دلته موجود و، چې اوس د جنګو له امله امنیتي لحاظ مشکلاتو لحاظه هغه ځایونه دغه جنګو کې له بینه تېرې دي. په دې هیله چې زموږ نوی حکومت هم اوس یې کولی دلته سرمایه ګزاري وکړي، تفریح ځایونه جوړ کړي، میلمستونونه جوړ کړي، او دا انشاءالله په یو عایداتي بخش به د بغلانیانو لپاره او خصوصا دولت لپاره به دا ځای. موږ انشاءالله دننه ځو، تصویرونه تاسو ته لرو، له موږ سره اوسئ. ګران لیدونکو، موږ د بڼ دننه یا بڼ منځ ته هم موږ راغلو. دا تصویر چې تاسو وینئ، موږ دننه د باغ زراعت یا د زراعت باغ په بغلان صنعتي فابریکې قند، دلته البته څو فابریکې، یو د قند فابریکه ده، سپین زر فابریکې په نوم هم دلته موقعیت لري، او دا هم زراعتي باغ ده چې دلته موږ سره یو کاکا ده چې هغه به تاسو ته ځان معرفي کړي. دلته ډېر وخت کې دی کار کوي، نور معلومات به موږ دننه واخلو. کاکا مهربانی بیاین شامل.
اسم ما پیش بین. سلام علیکم کاکا. خوب هستی؟ جانتان جور است؟ بخیر هستی؟ خوش آمدید. سشما خوب است؟ بخیر باشین. خب اول خودم معرفی کن کاکا. اسم ما عبدالله، تخلص ما بارکزی. بله. خب بارکزی صاحب اینجا خودت به خیلی مسئولیت دارین اینجا. بله، ما محافظ همین دفتر هستم. تقریبا 22 سال میشه که من اینجا کار میکنم. خب اینجا خدمت میکنید این باغ دیگه. خب بخش محافظت هست یا دیگه کارایش هم خودت پیش میبرید؟ بخش محافظت دفترش هست. خب درباره از بارکزی صاحب اگه خودت معلومات بدی درباره از باغ جنبه تاریخیش، چه وقت میشه ساخته شده و آیا اینجا از کدام ولایت ها مردم میه، این اگه معلومات بدی شما. تقریبا اینجا از تمام ولایت، از ولایت خود بغلان میه، از کندوز میه، از مزار میه برادرها. تقریبا این باغ از زمان ظاهرخان جور شده. فکر میکنم که یکم 90 سال شاید تاریخ داشته باشه. بله. یکم 90 سال دیگه، بسیار زیاد. بسیار زیاد میشه. خب تقریبا انقلاب هم تیر شده و از پادشاهی ظاهرخان و داوود خان و یعنی خود انقلاب پادشاهی که تیر شده تقریبا یکم 90 سال شاید شود. خب دایی کدام درخت ها دایی باغ وجود داره؟ دایی باغ درخت های سیب است، آلو است، دیگه ناجو است، مرپان است. یعنی درخت های زینتی هم است و درخت های مثمر هم است. گل و گلکاری و چیزا هم هست؟ بله، گل و گلکاری هم داریم. این میوه از این باز چی رقم است؟ میوه از این با مردم عام میان اینجا استفاده میکنن یا سودا میشه؟ اجاره داده میشه، باز از طریق اجاره باز سودا میشه برای مردم. آله چی رقم دایی؟ تقریبا از وقتی که امارت آمده تا بالا اجاره نشده. خب عام است دیگه. سابق اجاره میشد. خب اینجا تو توجه میشه از طرف توجه شده به از طرف حکومت ها؟ والا حکومت های قبلی کار کردن ولی امارت هم متوجهش هست. امسال خیلی قراجات انداخته و گلخانه را خودتان میبینید که به 10,000 قلمچه گل داره دیگه. یعنی می سرکایش بعض مؤسسات که میای جویایش و دیگهش میکنه، بعض کارا رو میکنن. خب چی سهولت ها داره این باغ که مثلا کسای مهمانایی که این تصویر ما شما رو میبینه ان شاء الله این باغ کسایی که از این سمت تیر میشن حتما بازی باغ دیدن میکنن، چی سهولت ها داره به مهمانا از لحاظ امنیتی؟ چی تو این موقعیت امنیتش بیخی مکمل است. هیچ کس با کس کار نداره. در سابق یک کمی مزاحمت بود، حال فضل خدا کس مزاحمت هم کردن نمیتونن برای میمونا. خب یعنی اینجا که میمونایی که اینجا میان و بدل جمع بیان دیگه، بدل جمع هیچ کدام مشکل نیست. فامیلی یا میتونن؟ بله اکتوبر کدام مشکل نیست. خب روزای فامیلی ها مشخص است؟ یعنی سر از می که هوا کمی گرم شود دیگه مردم میاین تا نزدیک ماه خزان اینجا میاین چکر میزنن. خب دایی با خود تقریبا خودت گفتی 22 سال شد دیگه. بله ما 22 سال میشه که اینجا کار. خب 22 سال حتما از اینجا خاطرهای تلخ و شیرین از اینجا داری. چی خاطره خوب داری و چی خاطره تلخ داری اینجا؟ خب دیگه خاطره خوش ما از این باغ همیست که بدر اهمیت هست و مردم با کس مزاحمت نمیکنه. خاطره تلخ ما همیست که یک شب اینجا دوزا آمده بودن، ما شب گزمه میکردیم بالای رفیقای ما تقریبا یک شاجور مرمی را فیر کرده بودن که یک موتر از فیروز قندوزی را نیست از چی گرفته بودن اینجا داخل باغ آورده بودن. اون اینجا چنار بسیار کلانه همونجا آورده بودن مانده بودن. یعنی دیوالای ما گزمه که میایه فکر میکنه که یا پلیس هاست. یک شاجور مرمی را سر ما همون شو خاطره تلخ ما بود. خب کس خوابگار نشد؟ نه فضل خدا. قبل این واقع چی وقت شده؟ تقریبا قبل از امارت نه قبل از امارت بود. خب حالا ان شاء الله چیزی نه ان شاء الله که حالا هم شو بگردی هم روز بگردی میبینی که امی زما میدیم باغ افتیدگی است که از جرات نداره که خاص برداره. خب اونجا دیگه موتر اینجا آورده بودن دیگه. موتر اینجا آورده بودن یا فکر کردن دیوالای ما برق انداخت گزمه میگشتن این باغ. ما شوانه گزمه میکردیم در وقتی چی یا فکر کرد که حالا یا پلیس هست از امروز یک شاجور سر من دیوال ما ضربه کرد باز خدا در جوی انداختیم. کس خوابگار نشد؟ نه ان شاء الله. خب اینجا چطوری مردم بعضی مردم اینجا به درخت چون در اکثریت مناطق افغانستان هم جنگلات زده میشن از طرف به شکل غیر قانونی، اینجا چی رقم مردم عام مثلا میان اینجا درخت‌ها را؟ نه محافظین داریم. اگر کدام نفر حتی کدام شاخ هم اگر چی کنه دوزه راپور میتیم میگیرش. چند روز پیش بعض خرابیایی که کرده بود دوزه مون نفرها را گرفت
2 شب بندی بودن، بعد از اون رها کردشان. حالا هیچ کس جرات نمیکنه که در باغ خرابی کنه. بارگزای صاحب بله. خودت خب بیشتر گفتی که یعنی محافظتش قوی دیگه، کسی بس خودسرانه نمیتونن هیچ درخت یک تا یک دانه درخت زده بود، سرش رفتیم از خانهش آوردیم، پس دوباره خودش آورد در ریکشا دادن دفتر تا کرد. اینجا قبلا کدام بازسازی هم شده بوده؟ اینجا سابقا مثلا یه جای میمانا بود نبود؟ ما سایر شنیدیم که اینجا مثلا قهوه خانه بود و بعض جایی که با میمانا داشتن اتاقا بود. چی رقم؟ اینجا که شما هستین اینمی خودش قهوه خانه بود، آشپزا داشت، میمانای خارجی اینجا می آمد. خب انقلاب که شد تخریب شد، خراب شد، اینو جایش ماندگی نشانیش مانده دیگه. نشانیش مانده اینمی. خب جای میمانا دیگه اینجا میمانای خارجی که می آمد دیگه، مردم روزای اول نوروز اینجا میله می گرفتن، با صدا دانه کراچی دستکی دوکانا و بیادر شیر اخپزی و هر چیز بود. از دستی که نفر می آمد در رام تی شده، از دستی که چیز نفر زیاد بود، یکی با دیگه چی میکرد، بسیار خیلی نفر می آمد دیگه. تقریبا از 10,000 نفر هم زیاد دیگه باغ می آمد که سعی میکردیم میله بود دیگه بود، مردم بود، خیلی زیاد می آمد. تشکر. بارگزای صاحب از حکومت فعلی چی خواهش داری خودت؟ چون در اینجا خودت مسئولیت اینجا داری، چی خواهش داری؟ ما از حکومت از امارت اسلامی میخوایم که این باغ تعداد تشکیلش زیاد کنه. در وقت سابق از 70 تا باغوان داشت، در وقت جمهوریت تقریبا 18-17 نفر باغوان ما بودیم. مجرد امارت تشکیل ما را کم کرده. ما از وزیر صاحب زراعت میخوایم که دوباره تشکیل ما را مسابقه و ریاض کنه که تعداد باغ بسیار زیاد است، تقریبا 177 جریب زمین اینجاست. 30 جریب زمین هم در چل جریبه داریم که مجموعاً 207 جریب زمین میشه. 207 جریب زمین 8 نفر باغوان داریم. یعنی تعداد کم از دیگه رسیدگی نمیتونه. کم از زیاد است، خراجات ما زیاد است. ما امیال با سال 40-50 هزار نیال با توزیع داریم. یعنی فعلا هم نیال آلوست، زردآلوست، بادام است، یعنی نیالای زینتی و مثمر با توزیع داریم پیوند. ما از امارت اسلامی میخوایم، از وزیر صاحب زراعت میخوایم که تشکیل ما رو دوباره زیاد کنه که به این تعداد چیز زیاد است و نفر ما بسیار کم است. تشکر. از مردم داخل به مردم یا چی پیام داری خودت، خصوصا در محالی که زندگی میکنه یا در دیگر ساحاتی که جنگلات هست، چی پیام داری به اون مردم خودت؟ ما پیام مامی به مردم همی است که باید در یک باغ که میرن نظافت مراعات کنن دیگه. این مال بیت المال است، باید به سر جان خود مال نگاه کنن. دو چیز بخشیده نمیشه، یکی حق بنده، یکی مال بیت المال. از تمام مردم که اینجا میان خواهش میکنیم که نظم باغ مراعات کنن. نظافت جز ایمان است. در این باغ که میان نظافت مراعات کنن باید دیگه. تشکر بارگزای صاحب. از خودتم بسیار خوب میشه. این یک موضوع بیت المال است، یعنی خدمتی است که به بیت المال خودت خدمت میکنه. ان شاء الله اجر دنیوی و اخروی نصیبتان شود. تشکر از خودت که به ما وقت دادین. تشکر. بخیر باشین. زنده باشین. بخیر باشین. تشکر. بخیر باشین. زنده باشین. تشکر. دوستا سخنان بارگزای صاحب شنیدین، پیام از یار شما شنیدین. در جنگلات یا عامل منفعه است، کوشش کنین که درختایی که دیگه شانده میشه، این تنها مسئولیت از بارگزای صاحب از یا نیست که تنها یا نگاه کنن. کسایی که مسئولیت داره، کلگی ما مسئولیت داریم، خصوصا در بخش محیط زیست. هر کس ما مسئولیت داریم که ما نگهداری کنیم. باید امسال این بهار نزدیک است، همین وقت نهال شانی است. هر فرد ما اگر یک نهال ما بشانیم، ببینیم که چقدر تغییرات در محیط زیست میاد. اما متاسفانه یک چیزی که ما در کشور خود ایره ما باید بگوییم، میبینیم خصوصا از محیط زیست ما هیچ محافظت نمیکنیم. در پارک ها که میریم ما هیچ توجه نمیکنیم. گل از طرف طفلا گل میده میشه، توجه نمیکنیم. درخت‌ها به این شکل میده میشه،
حتی در بعض جای جنگلات به دزدی برده میشه که این چیز به محیط زیست ما بسیار زیاد تاوان داره. کوشش کنیم که از محیط زیست ما خود ما محافظت کنیم. کلگی ما مسئولیت داریم که از محیط زیست خود، از پاکاری کشور خود ما توجه داشته باشیم. ما از کل موضوعاتی که البته با محیط زیست برمیخوره ما توجه کنیم و خصوصا در این وقت نهالشانی ما حداقل یک نهال اگر بشانیم فکر کنین چقدر تغییرات میه. اگر این کار ما 2-3 سال 4 سال 5 سال بکنیم این فکر کنین چقدر تغییرات میه. اگر شانده نمیذاریم حداقل همیشه کنیم که محافظت شه بکنیم. میریم ان شاء الله تصویرها از دیگه به شما می داشته باشیم. با ما باشیم. ګران لیدونکو موږ یو ساحې ته راغلو چې دا ډېره ښایسته منظره لري، ډېره ښایسته ساحه ده په بغلان صنعتي، البته نارسیده بغلان صنعتي ته. دغه موقعیت کې دا ځای ده. دلته یو چیز موږ پوښتنه وکړو، جالبه موږ ته دا و چې دلته نوی پل جوړ شوی ده. مخکې به وایي دا کلی ډېر په نوم یو قنغرات یو کلی دلته یادېږي. دا کلی به مخکې ډېر لرې ساحې نه به دوی سرک و. دغه پل چې تاسو وینئ دا پل نوی جوړ شوی ده او د دې پله سره د دې کلي ډېر مشکلات حل شوي دي. یعنې لاره ډېره ورته لنډه شوې ده چې دې سیند باندې دوی خپلو کورو ته ځي او دې خواته دا موقعیت خواته چې وینئ دې خوا پلخمري موقعیت لري، بیا هخواته چې ځي هغه قندوز دي. ښه دوستانو دلته یو ځوان ده، ته ودرېږه چې دا پوښتنه دې وکړم. ته راسه دلته محمده، راسه دلته ته راسه. ښه نوم دې محمد ده؟ محمد ماشاءالله څه ښایسته نوم ده والکه. ښه محمد جانه دلته څه شی کوې؟ دلته چکر راغلی. چکر راغلی؟ نن چکر وایې دلته؟ وایي دا بوجۍ څه کوې ښایي؟ بوجۍ کې کارتنونه ټولوم. ښه هم کارتنونه ټولوې هم چکر وایې. څه کوې په دې کارتنو باندې؟ سوزنګ تړم. د تناره لپاره که بخارۍ لپاره؟ د بخارۍ لپاره. ولې خس؟ نه لرم خس. خس نه لري؟ څو ورونه هستئ؟ ورونه نه لرم، پلار مو سپین ږیری دی، دغه پښه ماته ده. ښه کار ته کوې نو؟ که دا خرڅ خوراک څنګه کوئ؟ څوک کار کوي درته؟ هېڅوک کار نه کوي. ښه کومک څوک سره نه کوي؟ نه. کورونه هم چېرته د کوم کلي کې هستئ؟ دغه کنګرات. کور خپل ده بیا؟ ښه خیدې دا ژمی څنګه دا ټول ژمی تاسو خس نه لرو ده؟ نه. همدا کارتنو باندې ګزاره کوه. ښه دوستانو محمد جان تاسو وینئ ماشاءالله تکړه هلک ده. دا دلته چې موږ ولاړو موږ ولیده دا دې کلي کې ده. د ده وایي بوجۍ مې دا کارتنونه وایي ټولوم او ځمې یعنې داسې یخه هوا ده دلته که نه، خصوصا دغه هفته خو ډېر یخه وه، خو دوی په دې کارتنو باندې ګزاره کوي. موږ د محمد جان نمبر اخلو که نمبر یې لرو ده یا به ادرس واخلو. هغه دوستان چې کومک کوي دوی دې ادرس باندې به انشاءالله اما کومک به ورسوو. موږ چې شی له لاسه کېږي هغه موږ محمد جان سره وکړو کومک. نو داسې خلکو سره دوستانو کومک کوئ. خیر که ده نمبر لرو د نمبر به واخلم زه تاسو ته به یې درکړم. تاسو خپله د سره وغږېږئ. نمبر لرې؟ نه. شماره نه لرې؟ خیر تا بیا زه څنګه پیدا کړم؟
دلته راځم چیرته راځې؟ دا پله ته که دې څه وختي راځې بیا دلته؟ وختي سهار وختي خو ته به دې بیا نوم او ادرس او ټول شیان به دې ووایې چې بس شاه در سره کومک کو زه به درته راوړم. صحیح ده؟ صحیح ده صحیح ده صحیح ده محمد جانه؟ صحیح ده ښه درس وایې که نه؟ درس وایم څوم صنف کې یې؟ دوم صنف کې یې؟ و ښه څنګه داسې واله که ماشاءالله ته خو ځوان سړی یې څنګه ته دوم صنف کې یې؟ دوم کې ملا دغه کړ ښه مدرسه کې یې؟ و ښه ډېر ښه. نو دوستانو کومک هم لاسه کېږي محمد جان سره غریبي ده او د چا چې څومره وسه کېږي د سره یې وکړئ. همداسې زمونږ نور زمونږ وطنوال دي چې هغوی وسه نه لري په دې ژمي کې کوشش وکړئ څومره چې وسه رسېږي دوی سره کومک کوئ. ژمی ده ډېر یخ ده یعنې دلته که هوا تاسو اوس وګورئ دغه نه ماښام هم ده نو هوا ډېره یخه ده او محدودي اوس هم ګورئ د بوجۍ خالي ده نو دا شپه به چې ته خل تېروي نو دا به بس الله پاک کوي. ښه ډېره مننه محمد جانه زه انشاءالله ادرس اخلم. ښه دوستانو محمد جان اول ده بس مشکلات دي داسې مشکلات کې اکثرت زموږ تاسو وطنوال قرار لري نو تاسو کوشش وکړئ چې هغه تاسو څه کسان تاسو نږدې دي مشکلات سره کومک ورسره وکړئ څومره هم چې وسه رسېږي غذایي یا مثلا لرګي هر چې تاسو وسه رسېږي تاسو دوی سره کومک وکړئ انشاءالله ستاسو به دنیوي اخروي ثواب به وي او خدای پاک به اجر درکړي. مننه دوستانو تاسو څخه تر دې دمه چې موږ سره وئ او دا برنامه نننۍ برنامه په همدې ځای پای ته ورسېده. تل به خپلونې پورې تاسو ټول په لوی او بخښونکي الله سپارم. الله مو مل شه.